نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سابقا نوره وآخرا ظهوره ورحمة للعالمين وجوده وبارك وسلم عزتمند حاضرین مسلمانان ورونو او اوریدونکو د قرآن شریف د ختم او د درود شریف تقریب دی الله تعالی دې زموږ استادو د دې ځای ته راتګ د خانقاه شریف کې د حاضري الله پاک په خپل فضل د قرآن شریف په برکت او د درود شریف په برکت باندې خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله تعالی دې دغه راتګ زموږ استادو د نجات ذریعہ وګرځي ورونو د مشایخ او دربارونه خانقاهونه مدارس او مساجد هغه د دې د پاره چې د مخلوق تعلق د الله تعالی سره جوړ شي او د الله جل شانه سره تعلق چې جوړیږي د هغه لپاره تعلق پکار دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاک دے محمد پاک دے سبحان دا محمد دا خدای عرفان میں اوشو پا عرفان دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رونو درود شریف دا داس یو عمل دے چه رب العالمین پخپل اول فرمائی چه ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یقینا اللہ تعالی دا فرشتے صلاة لیگی پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان خواندانو تاسو پی درود وائی او سلام پی لے گئی پا سلام لے گلو سرا دس یو عمل چی اللہ فرمائی دا زمکم تاسو یم کوئی دا حج بارکی بتاسو چرطنی اوریدلی چې الله تعالی فرمایلی چې زه حج کوم نو مسلمانانو تاسو حج وکئ نه چرته داسې فرمایلی دي چې زه زکات ورکوم نو تاسو هم زکات ورکئ نه داسې فرمایلی دي چې زه سجده لګوم مونږ کوم نو تاسو مونږونه وکئ نه داسې فرمایلی چې زه روزه نیسم نو مسلمانانو تاسو هم روزه ونیسئ داسې یو عمل به تاسو نه اورېدلی او نه به واورئ البته یو عمل بل داسې دی د درود شریف نه علاوه یو عمل داسې شته چې الله تعالی د هغې نسبت اول ځان ته کړی بیا خلکو ته د هغې حکم کړی دی چې دا به کوم عملي یو خو درود شریف دی چې الله فرمایي زه صلات لیږم او فرشتې صلات لیږي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو مومنانو تاسم پی صلات علیگی او سلام پی ہوئی نو درود شریف خدا سے یو عمل دے چا اللہ تعالی اول زان تا داغی نسبت کردے دے بیا چې الله ته نسبت شي دا غي ځان لمانای چې فرشتو ته نسبت شي دا غي ځان لمانای او چې مؤمنانو ته حکم کیږي هغه په ځان لمانا باندې دی هغه صلات ما تاسو ته یو عمل بلم داسې شته چې الله تعالی دا غي نسبت ځان ته کړی دی او به مخلوق طویل تاسو هم دغه کار وکړي چې دا به کوم یو عملی دا الله تعالی د ولی سره محبت دا الله د دوست سره محبت دام داس یو عمل دی چې د دې نسبت الله تعالی ول ځان ته کړی دی او به خلکو ته حکم کړی دی دا څنګه کله چې الله تعالی چا سره محبت کوي او څوک د الله سره محبت کوي يحبهم ويحبونه الله د دې سره محبت کوي او دې د الله سره محبت کوي د دې د معاملې د محبت چې کله مخلوق ته الله تعالی رسي نو جبرائیل علیہ السلام تو وی چې اے جبرائیل انی احب
احب فلانا زدی فلان کی سره محبت کوم نو تم ور سره محبت کوا جبرائیل علیہ السلام بول خدای زمان ور سره محبت ته چستا ور سره محبت ته بیا جبرائیل علیہ السلام هغه د الله د پیغام د محبت هغه اعلان آسمانی مخلوق ټول ته ورسي ټول فرشتو ته دا پیغام ورسي چې غفلانه کس الله په خپل دوستۍ کې راوسته دي او جبرائیل هم ور سره محبت کوي نو اے د اسمان ټول مخلوقات تاسو ور سره محبت کوي ټول فرشتي ور سره مینا را شروع کی دا خدای خوخ دی د جبرائیل خوخ دی نو زمونږم خوخ دی زمونږ ور سره محبت دی بیا هغه آسمانی آواز هغه زمکه تراشی او زمینی مخلوق تو سمندری مخلوق تم هغه پیغام او رسول شي چې الله تعالی فلانه کس په خپل دوستانو کې راوسته دي دوستی ور سره کړی دا محبت ور سره کړی دی جبرائیل ور سره محبت کوي علیه السلام د اسمان ټول فرشتي ور سره محبت کوي نو اے د زمکه مخلوقا او د سمندر مخلوقاتو تاسو ور سره محبت کوي نو هغه وی یا الله چې ستا ور سره محبت او د جبرائیل علیه السلام ور سره محبت او د تمام فرشتو ور سره محبت نو پروردگار زمونږ ور سره محبت فیوزع له القبول دغه کس د پاره په دې ځمکه باندې قبولیت کې خوده شي بیا د هر یو مؤمن پړ کې دغه محبت واچول شي بجا کہے جیسے عالم اسے بجا سمجھو زبان خلق کو نقار خدا سمجھو دا تاسو وینئ څومره خلق کوششونه کوي د اولیاء کرامو د غشان د کمولو دپاره څومره خلق کوششونه کوي لګیا دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د تعلق د کټکولو دپاره نو دا خپل خبره په ښکارا ټکو کې نه کوي چرته یو مسلمان دی ته نه تیاریږي چې څوک د مخکې نه اعلان وکړي چې مسلمانانو مونږ یو تحریک شروع کړی دی او د هغې مقصد دا دی چې ستاسو تعلق د پیغمبر علیه السلام نه کټ شي داسې اعلان یو ګمراه پارټي نه کوي څومره چې ګمراه پارټۍ دي څومره چې ګمراه خلق دي څومره چې غلط تحریکونه دي هغوی په ښه نوم باندې خو الفاظو کې په نرمو الفاظو کې خلکو ته خپله خبره رسوي یو څو خبرې داسې وکړي چې خلک ورسره متفقم شي او بیا د هغې په منځ کې هغه د نقصان هغه زهر هغه ورته وردن نه کړي خلک په ځان باندې پوه نه شي او د صحیح لارې نه غلطې لارې ته لاړ شي دا ګمراهي په دې طریقه باندې خورېږي نو څوک هم دا اعلان مخکې نه کوي چې خلکو راشئ چې تاسو ته عقیده خرابه کړو هغوی اعلان کوي راځئ موږ د عقیده سمو راځئ موږ د عمل سمو راځئ موږ تاسو ته اخلاق او عادات سمو نو په ښه نوم باندې خلکو ته دوکه ورکوي او سره د هغه تحریکونو سره د هغه پروپیګنډو سره د هغه الزاماتو چرته چې د الله ولی وي د الله د مخلوق هغه سره محبت چرته چې تاسو ګورئ چې څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عاشق او غلامی د الله مخلوق د هغه غلامان ځکه هغه عمل کړی دی په دې چې شه غلام د یو د تمامي امت افسر شه کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لګونه هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غلامی اختیار کړی وي نو د هغه مبارک په غلامۍ کې هغوی ته سرداری ملو شوي وي جو میرے نبی کا غلام ہو گیا وہ زمانے کا امام ہو گیا نو سره د هغه باطلو نظریو کوششونو د الله د دوستانو هغه محبت د مخلوق پړونو کې رسته ورځ زیاتېږي
دا قبولیتی چې الله تعالی د چا په زړونو کې واچي. نو ما تاسو ته دوه خبرې شوې. یو خو درود شریف دی چې اول الله ځان ته نسبت کوي، بیا مؤمنانو ته فرمایي تاسو صلات لګئ او سلام لګئ په نبی کریم صلی الله علیه وسلم. او بل دویم عمل داسې دی چې الله یې اول ځان ته نسبت کړی دی او بیا په مخلوق کې هغه واضح ورشي چې د فلانه کس زه ورسره محبت کوم، تاسو ورسره محبت کوئ. نو د الله د ولی هغه احترام او مینه هغه د خلکو په زړونو کې کینی. د درود شریف او د قرآن شریف د ختم دغه مبارک تقریب دا ټول برکت د زمونږ استادو د مرشد پاک نور الله تعالی مرقده ورحمه الله تعالی رحمتا واسعه. دا غیغه به مثال مهنت ته، دا غیغه کوششونه دي، دا غیغه اولیاء کرامو پس تلل دي، د دنیا د مختلفو وطنونو سفر کول دي په دغه غرض باندې چې ماته د الله جل شانه مینه نصیب شي. او دا هغه د پاره هغه د حضرت انزری بابا جی رحمت الله علیه او د حضرت دریا بابا جی رحمت الله علیه هغه سمندرونه دواړه هغه الله تعالی په دې کې راجمع کړ. الله جل شانه د شریعت او د طریقت مجمع البحرین وګرځولو. او مت الله د شریعت سمندر ورکړو، او مت الله تعالی د طریقت سمندر ورکړو. زمونږ مرشد پاک نور الله تعالی مرقده الحمدلله مجمع البحرین دی. دو سمندرونه پر راجمع شوي دي، د شریعت او د طریقت. او په طریقت کې بیا دو سمندرونه، د دریای رحمت شریف سمندر او د انزری بابا جی رحمت الله علیه د فیض هغه سمند. الله جل شانه دې دا غي درجات نورم بولن کی او الله تعالی دې د خپل قرب اعلی مراتب غي ته نصیب کی. د خانقاهونو دغه پیغامي د درود شریف د محافل دغه مقصد دی چې دا بنده د الله تعالی سره متعلق شي، د دې الله تعالی طرف ته توجه پیدا شي. د عام خلکو دا خیالي جوړه دا پیرخانی چې دي دا بس داسې زین دي چې یو څو وظیفې خلکو ته وخی، د دکان د چلیدو د پاره، د مقدمې د ګټلو د پاره، د کاروبار د خکېدو د پاره، د زوی د پیدایش د پاره، په امتحان کې د پاس کېدو د پاره، په ټونو کې د پاس کېدو د پاره. داسې موسمي غونته مریدان هغه چې دینو داسې زینو پسې زی چې چرته څه وظیفه ملاو شي چې زمونږ هغه کار په روان شي. تاسو مولوی صاحب نو اوریدل چې کله به داسې خلک راځي جی او لنډه غونډه وظیفه راته وخایي، چا به داسې وظیفه چې د مال وسعت ور سره راشي او مونږ ور سره مالدار شو. چا یو شان وظیفه او چا بل شان. دا یاد ساتي مسلمانانو ورونو، د مشایخ دربارونه زمونږ د خانقاه شریف، زمونږ د مرشد پاک نور الله تعالی مرقده دا دربار د دې واحد مقصد دا دی چې د مخلوق تعلق د الله تعالی سره جوړ شي. دا یو مقصد اولین د دې خانقاه د بنیاد مقصد څه دی چې د الله جل شانه سره د الله تعالی د مخلوق تعلق جوړ شي. اوس یو سړی راشي کاروبار کې د ترقې لپاره وظیفه راکړي، مونږ ورته وایو حسبنا الله ونعم الوکیل وایا. سورہ دې پس وای کاروبار خو نه دی خښوي، سو کوئی دا وظیفه خو مال بل پیر صاحب هم راکړي وا، دا خو سلسله نه 1500 ځله ما، سو کوئی دا خو ما زر پیرم ویلې دا خو په پته نیم پوي شوی. مونږ ورته وایو چې وظیفې د دې لپاره ني، خو د خلکو ذهن خو لا جوړ ني. هغه ته مونږ ذکر وخایو چې دا شروع کا مقصد پکې دا ني چې سل پیری وې
نو باران به وشي. بیا چې سل ځله ووایې نو تخم به بیا په پټي کې وکرلی شي. بیا چې سل ځله نور ووایې نو تیغې به بیا راوباسي. او چې سل ځله نور ووایې نو فصل به راغټ شي. او چې بیا سل ځله نور ووایې نو فصل به پوخ شي. او چې 200 پیرې ووایې نو لو به وشي بیا. او چې 300 پیرې ووایې نو بیا به ترېشر وشي. او چې 400 شي بیا به غنم په بورو کې بند شي. دا مقصد نه دی. مقصد د دې ذکر دای چې ته لا حول ولا قوة الا بالله وایا، تحسبنا الله ونعم الوکیل وایا، فلانیت یا حی یا قیوم وایا، ته استغفار وکا، ته لا اله الا الله وایا. دا د دې لپاره چې دا د الله بنده دی. الله تعالی په د باندې به حد مهربان دی. خو دې د خپل رب نه لري شوی دی، د خپل رب ایر کړی دی او د نفس او د شیطان په جال کې راګیر شوی دی. دې د ځان یو سوچو کې یو فکر راشي او بس هغه بس بیا منډي وای. نو چې خانقاه شریف ته راشي مونږ وایو چې دا کنیکشن بیا برابر شي. د چې کوم تار کټ شوی دی چې هغه بیا بحال شي. د لا حول ولا قوة الا بالله وای نو دې سره به د توجه الله تعالی طرف ته پیدا شي. خدای ته به خیال شي. د الله نه به مدد غواړي. الله تعالی طرف ته به متوجه شي. نیک عمل برا شروع کی. د نیکه اثر به پیدا شي. نو نیک اعمالو طرف ته چې توجه د پیدا شي د شیطان به زړه وشي او نفس دې هغه به ورو کنټرول کې راشي. دغه واحد او بنیادی مقصدی د خانقاهونو. بعض خلک وایي زنانه موراله کور ته مدرو لېږله، تاسو بدلته نه کله فارغېږئ چې دم پې واچوئ. او څوک دام وای مخکې ځل وای زمونږ خور راغلی و پیر سي په دم اچولې دی. دا یاد ساتئ مسلمانانو ورونو. او یوازې تاسو ته نه ویم، الا فلیبلغ الشاهد الغائب. د دواړو جهانو سردار مبارک چې خطبه وی د عرفات په میدان نو فرمایلی چې خبردار دا ما چې تاسو لکم بیان وکړو نو حاضرین دې دا پیغام غایبینو ته ورسوي. الا فلیبلغ الشاهد الغائب. حاضرینو ته پکار دی چې دا پیغام غایبینو ته ورسوي. زاغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه مبارک کلمات تاسو ته اوروما چې مسلمانانو ورونو دا پیغام غایبینو ته ورسوي چې د پیر سباق د خانقاه شریف بنیادی مقصد چې دی هغه د الله جل شانه د مخلوق تعلق د الله تعالی سره جوړول دي په وسیله او په توفیل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دغه مبارک غفیز د سلور واړو سلسلو د صاحبانو په وسیله باندې او زمونږ د مرشد پاک نور الله تعالی مرقده په وسیله باندې. نو دا به یاد ساتئ چې ګورې په ښځو باندې مونږ دم ناچو. دا پیغام دنیا ته ورسوئ چې ګورې دا پیر سباق د پیر صاحب یا د هغه د زامنو متعلق که چا ووي چې ما بیګم راوستی و پیر صاحب پې دم اچولې نو دا دروغ دی او دا دروغ دی. الحمدلله مونږ په یو پردی ښځه باندې تر اوسه پورې دم نه دی اچولی. نه مور سره مخامخ خبرې کړې دي او نه مو د هغې نه ستر چرته مات کړی دی. شریعت چې څه حکم د پردې کړی دی الله جل شانه دې همیشه لپاره په هغې باندې مونږ ته عمل نصیب کړي. نو دا به یاد ساتئ چې ګورې مونږ په ښځو باندې دم نه اچو. مونږ ښځو سره ملاقات نه کوو. مونږ په ښځو سره د ټلیفون رابطې نه کوو. بعضې خلک وایي سار مې تاسو ته ټلیفون کړی و، سار مې تاسو سره رابطه کړې وه، الان کې بل چا سره رابطه کړي. بل چا په ځان باندې د پیر صاحب او د قاري صاحب نوم ایښی او خلک وایي مونږ پیر صاحب سره په ټلیفون رابطه کړې او هغې را باندې دم واچولو او هغه رانه د تعویض دومره پیسې واغشتې. دا یاد ساتئ په تعویض باندې مونږ پیسې نه اخلو. تعویضونه زمون یو قسم تعویض دی بس په هغې کې د زنانه نوم نشي لیکلی. بعضې خلک وایي د مور دې څه نوم دی. مخکې ورځو کې دغه ځای کې یو کس په ټلیفون باندې
چا سره رابطه کوي ورته وایي چې زه خو پیر صاحب سره میلاو شم وایي پیر صاحب وایي چې د دې کس د مور څه نوم دی نو دا یاد ساتئ زمونږ د دې خانقاه تعویض چې دی په هغې کې د هیڅ چا نوم نشته دی دغه لنګر شریف کې تعویضونه پراته دي چې د چا څومره پکار یي 10 15 او 20 ښه ادب او احترام سره د جایز مقصد دپاره دا تاسو وړئ الله تعالی په خپل فضل د خلکو هغه مشکلات پې اسانوي او که دی درته ووایي چې پیر صاحب وایي دومره شکرانه او د زنانه نوم څه دی او دا څنګه چل دی واغه نو دا به یاد ساتئ چې ګورې دا بیا بل چرته تللی دي دې خانقاه ته او زموږ د مرشد پاک دربار ته نه دي راغلي تاسو دا وعده ده چې دا پیغام به غایبینو ته رسوئ چې مونږه په ښځو باندې دم ناچو مونږه په تعویض باندې پیسې نه اخلو نو که چا اخیستل د هغې به دې ځای سره نسبت نه وي هغه به 2 نمبر 3 نمبر او 10 نمبر به الله جل شانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه محبت چې هغه زمونږ الله جل شانه نصیب کی دا د دواړو جهانو کامیابی ده د دنیا مشکلات خلکو ته پیښیږي مرضم راځي د سحر اثرم کیږي قسم قسم مشکلات پیښیږي د مشکلاتو د حل لپاره دعاګانې پکاري خو چې کم ذکر تاو کو هغه کې به د بنیادی مقصد دای چې الله تعالی زمانه رضا شي رستو بیا سوال چې کله کې نو چې الله نه غواړي نو چا نه بغواړي د الله نه بیا سوال کوا دعاګانې کوا د مقدمه او د پټي او د نوکرې او د نور مشکلاتو دا غي ټول سوال د الله تعالی نه کوا خو ذکر چې کې نو د الله تعالی د رضا په نیت باندې کوا زمونږ والد صاحب نور الله تعالی مرقده غیب فرمایل چې دنیا خسیسه ده او د الله تعالی د نومونه دا عزیز دي نو عزیز د خسیس د پاره استعمالول دا ډېر لوی بے وقوفي چې څوک عزیز د خسیس د پاره استعمالي نو دنیا خسیسه ده دې د پاره د خدای نوم استعمالول دا ادب نه دی الله دې زموږ داسې ذکر نصیب کی چې په هغې باندې الله تعالی زموږ رضا شي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه محبت زموږ نصیب شي ابو بکر ابن مجاهد رحمت الله علیه یو بزرگ تیر شوی مولانا زکریا سے په فضائل درود شریف کې دا لیکلي دي ابو بکر ابن مجاهد دې ناستو او په دې کې ابو بکر شبلی رحمت الله علیه هغه مجلس ته رالو چې ابو بکر شبلی صاحب رالو نو د ابو بکر ابن مجاهد دې ورته پاسېدو او په تندي باندې خپل کو او ډېر ادب او احترام یې داغه هم ورته پاسېدو او مې په تندي باندې خپل کو نو په حاضرینو کې قسم قسم خلک هغه وی دا خو یو دیوانه غونته کسته د ابو بکر شبلی او ته خود خپل دور یو لوی عالم او علامه تا د سره داسې معامله وکړه هم ورته پاسې دی او بیا د پتندي باندې مخکول کو نو ابو بکر ابن مجاهد هغه ته فرمایل وې دغه منظر ما په خوب کې لیدلی و نو چې څنګه مې لیدلی و هغسې کار ما وکړو وې څنګه دې لیدلی و وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف فرماو داسې منظر مې وی لیدلی دی ای مبارک ناشتو او مجلس ته دا ابو بکر شبلی رادن نشو ابو بکر شبلی دیرالو د دواړو جهانو سردار مبارک ورته پاسېدو چاته پاسېدو ابو بکر شبلی سیب ته پاسېدو او وی دې په تندي باندې ښکل کو نو ما پیغمبر علیہ السلام مبارک لیدلی دی چې ابو بکر شبلی سیب ته پاسېدلی دی او دې په تندي باندې ښکل کړی دی موږ ته تاسو کولو ابو بکر شبلی دا څه معامله ده چې پیغمبر علیہ السلام مبارک تا سره دومره مینه وکړه ابو بکر شبلی راته وایي چې زما دا عادت دی چې د مونځ نه پس
دا آیاتونه ځان سره تلاوت کوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سورة توبه دا آخری دو آیاتونه دا تلاوت کوم او بیا ویم چې صلی الله علیک یا محمد، صلی الله علیک یا محمد، صلی الله علیک یا محمد. وی دغه ویم دا دغه برکت. ما تاسو ته دا کوم کتاب کې دي؟ دا په فضائل درود شریف کې دي، د مولانا زکریا صاحب کتاب دی. هلته وګورئ تاسو. اوس که یو طالب علم سوال کوي چې پیغمبر ته داسې ندا چې هغه موږ خپلو کې یو بل ته کوو، د هغې نه خو الله منع فرمایلی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. تاسو خپلو کې یو بل ته چې څنګه آواز کوئ داسې آواز پیغمبر علیه السلام ته مه کوئ. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعض. منع راغلی د آیت کې إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أغا خلق شاغي تاتا ندا كي آواز تا كي دا حجري دا بحر نتاتا چغوي. أكثرهم لا يعقلون. أكثر دا دي عقل نلري، دا بعقل دي عقل نشتا چتاتا چغوي آوازون درتا كي. نو چې آیاتونو کې منع راغلی ده، نو بیا څنګه دا بزرګان وایي چې صلی الله علیک یا محمد. او د زکریا صاحب ولې په خپل کتاب کې دا لیکلي دي؟ دا سوال هم پیدا کېدی شي. موږ ټول طالب علمان یو، نو که یو طالب علم وایي زما دا سوال پیدا شو په ذهن کې، د دې به څه جواب شي؟ د دې جواب د پاره عمدغه آیاتونو مبارکو کې غورم وکا او تفسیرونه ورپسې وګوره. عمدغه آیاتونو وګوره. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. یو دا دلیلو تاسو پیغمبر ته داسې आवाज مکوئ څنګه چې خپلو کې یو بل ته आवाज کوئ. نو دغه آیت مبارک نه دا معلومه شوه چې داسې आवाज پیغمبر ته نه دی پکار چې څنګه خپلو کې یو بل ته څوک کوي. اوس ابوبکر شبلی صاحب چې आवाज کړی یا محمد، نو دا څنګه आवाज دی؟ دا په خپلو کې یو بل ته د आवाज په شانتي आवाज نه دی. ولې؟ ځکه هغه مخکې نبی صلی الله علیک صلی الله علیک ورسره فرمایلی دي. نو موږ او تاسو چې خپلو کې یو بل ته आवाज کوو، نو داسې وایي چې صلی الله علیک یا عبد الرحمن، صلی الله علیک یا عبد الرحیم. یو بل ته مونږ چې आवाज کوو صلی الله علیک وته نه وایو. نو چې صلی الله علیک ته مخکې ووي، نو بس فلا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا باندې شو عمل پیرالو. بلدا چې مسلمان پیغمبر علیہ السلام ته نوم اخلي، نو ورسره صلی الله علیه وسلم وای. او خپلو کې یو بل ته چې مونږ نوم اخلو، نو صلی الله علیه وسلم ورته نه وایو. دا چا لیکلي دي؟ د دې واقعي خو د تماوي مولانا زکریا صاحب لیکلي. او دا ورپسې دا ما تاسو ته یو طالب علمانه یو جواب د یو طالب علم د سوال هغه مې درته وویل. دا غي نرست چې درود شریف ته دومره لوی فضیلت حاصل، او د قرآن شریف د ختم تقریب دی. د قرآن شریف فضیلت هغه کې یو مختصر خبر تاسو ته کوم. د حافظانو صاحبانو د قرآن عظیم الشان د ویونکو په فضیلت کې تاسو اوریدلي د خپل علماونه چې حافظ د قرآن شریفي هغه ته الله تعالی په خپل فضل داسې عزت ورکوي چې هغه د لسو کسانو شفاعت کولی شي. داسې لس کسان چې د هغې باره کې دا فیصله شوي چې داسې دي جهنمیان دي.
یعنی د جهنم نه درستو اختیار چې دی الله تعالی چاته ورکوي؟ یو حافظ قرآن ته ورکوي. دا شفاعت د چا شو؟ د حفاظ کرامو. نو تاسو مسله زده کئ چې حافظ قرآن د 2 کالو د 1.5 کال 2.5 کالو په مهنت حافظ د قرآن وګرځي او 10 کسان بیا د جهنم نه رستی شي یا جهنم نه بچکول شي. نو چې خپل د هغه ذات چې په چا باندې قرآن شریف نازل دی داغه مبارک به څومره اختیاري، داغه د شفاعت به کوم مقام او مرتبه چې قرآن شریف په چا باندې نازل دی. اوس یو سړی د خپل حافظ زوی شفاعت مني او چې د پیغمبر علیه السلام د شفاعت خبره راشي نو بیا طبیعت خراب شي، بیا په تندي باندې 12 بجې شي. فلان کیه ستا د خپل زوی په شفاعت ایمان شته چې زوی د 2 کاله مهنت کړي دی د شفاعت اختیار وته ملاويږي هغه مني، او چې قرآن شریف په چا نازل دی داغه د شفاعت خبره بیا پتا باندې خنه لګي. خطا سودا موریدل دي چې دا قرآن خوان چې قرآن شریف ویلي البس ابواه تاجا یوم القیامه ضوءه ازهر من ضوء الشمس. د مور او پلار اعزاز داده چې په سر باندې بوله تاج پسرول شي، په سر با تاج وته پسرول شي. نو چې قرآن شریف چا یاد کو او داغه مور او پلار دا تاج پسرول شي نو چې دا قرآن شریف په چا باندې نازل شوه دی نو داغه مبارک د مور او د پلار به څومره لوی مقام او مرتبه چې چا باندې قرآن شریف نازل شوی دی د هغه ذات اقدس د والد محترم او د مبارک والدې دغه به څومره لوی شانی. د والد صاحب او د والدې صاحبې تذکره رااله نو زه تاسو ته یو مختصر د دې سفر یو واقعه بیانوم د حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها کله چې بنو سعد غټول علاقې ته ویل شي. دا ځل چې الله تعالی مونږ عمره ته بوتلو د حرمین شریفین او سعادت الله په خپل فضل او د خپل مرشد پاک نور الله تعالی مرقده په برکت مونږ ته نصیب کو. نو الحمدلله والشکر لله چې مونږ الله تعالی د حلیمه به کورتم او رسولو آغا گٹو باندی لکلی غرفه حلیمه سعدیه داوی کمره د حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها په ګوتو باندې خلکو باغی باندې لیکل کړو او داسې نړیدلی دیوالونه او د الله کرم او مهرباني وا مونږه ما سره نور 15 ملګری مونږ شپږ کسان هغه کمرې ته الله تعالی او رسولو او هغه ځای کې مو د مازیګر د جمع منځو کو او بیا مو ورپسې ختم خواجاګانو کو. دا فضل د الله تعالی ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. مونږه بیګا چې ترجمه کوله نو پاره کې آیت مبارک رالو و اما بنعمت ربک فحدث. الله چې در باندې کوم انعام کړی دا غي بیان کوا. نو دا الله فضل په مونږه باندې کړو د حلیمه به کور ته کوسی ته دروازې ته چې کوم ځای کې پیغمبر علیه السلام مبارک وخت تیر کړي هغه درشلو د الله تعالی مونږه او رسول. نو ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. الله تعالی احسانات چې کوم کړی دي دا غي حد او حساب نشته دي. ریاض الجنت کې ناستو ریاض الجنت د جنت هغه ټوکړه او باغې کې بیا داسې زه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ام المؤمنین عائشہ صدیقی رضی الله تعالی عنها ته خودل او چې دې ځای کې دعاګانې قبليږي هغه ځای ته وی استوانه عائشہ رضی الله تعالی عنها غټ غټ پلی کلی دي. الله تعالی مهرباني وکا استوانه عائشہ رضی الله تعالی عنها سره جخت په داس طریقه باندې الله تعالی مونږ ته کې ناستل نصیب ک چې سجدي ته بدلونه د تندې با غستن سره لګېدو او بیا چې لږ سات تیر شونه دا وګي مو ور سره ولګېدي او خپل مم کې غستنی هغه دې کې د تلاوت سعادت الله تعالی نصیب کو.
د قرآن شریف تلاوت مکولو سورت یونس میں ځان سره وی سورت هود میں وی سورت یوسف میں وی خوا کې یو شیخ ناستو هغه وی چې دا تلاوت لک په زور کو چې زی وورم هغه چې غوږ کې خو ما ته وځه د تجوید استاد په جامع ازهر کې دا غزه فارغم ساقرت می خوښ شو خوند را تراکو وی تلاوت نورم وکړه چې زه ته غوږ کېدم ما ورته وی شیخ زما قرات څنګه تا ته محسوسيږي اگر راته وی ممتاز والله ممتاز بیا دا غینا پس وی ما تخپل پته راکا چې زه د هلته د مصر نه تا ته سند راولېږم او دا پکې ولیکم چې دنه ما د قرآن شریف دا سورتونه په ریاض الجنت کې اورېدلي دي د دینه تقریبا 15 کاله مخکې په 1980 کې په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې به مونږ حفظ کولو نو زما د حفظ استاد چې دی هغه اوس هم په مدینه منوره کې اوسېږي او تقریبا 120 کاله عمر دی د دې ډېر ملګري هلته لاړ شي ورسره ملاقات کوي اولنې استاد د مدینه منورې په استادانو کې هغه ځای کې د اوسم نو د قرآن شریف د حفظ غ نسبت الله جل شانه مونږ ته په مسجد نبوي کې په 1980 کې را کړو او الله جل شانه دا ځنه مهرباني وکړه او د مصر دغه شیخ هم وی چې زه تاسو سند درلېږم ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء بیگام ویلی و اما بنعمت ربک فحدث د خپل رب د نعمت بیان تاسو کوي صرف هغه نیت باندې مې تاسو خبرې تاسو ته وکي الله تعالی دې زموږ استاد دا راتک زموږ اعمال او افعال خالص د خپل رضا لپاره وګرځي او زمونږ د مرشد پاک نور الله تعالی مرقده درجات د الله تعالی بلند کی دا چې سړي دا د غي دعاګانې دي دا د غي غ مهنت ته دا د غي غ ریاضتونه دي دا د غي غ شوګری دي دا د غي پروردگار ته غ جړاګانې دي هغه فریادونه دي دا ټول دا غي برکت ته مهنت هغه کړي دي کشران چی دای روجی نه نیولې مشران روجی ونیسی او کشران اختر ته ورځ شماري اختر ته دومره ورځ پاتې شوي او اختر ته دومره ورځ پاتې شوي زمونږ مشران روجی نیولې دي دا موږ تاسو په هغه روجو باندې اخترونه کوو دا چې عمره ته زو حج ته زو او د حرمین شریفین سفر الله نصیب کړي یا موږ تاسو دې کې راجمع یو دا د چا د مهنت ثمره ده د زمونږ د مرشد پاک نور الله تعالی مرقده یو خوشخبری داشته بل اورم بیا دعا کو زمونږ مرشد پاک نور الله تعالی مرقده اغی فرمایلیو وی ما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا درخواست پیش کچھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو زمونږ شفاعتو کئی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک را تو فرمائل چې د مدینه منورې د خلکو شفاعت کوم بیا بور پس تاسو شفاعت کوم د مدینه منورې د خلکو شفاعت کوم بیا بور پس تاسو شفاعت کوم دا ډېر لوی زیره دی الله تعالی دې موږ ته استقامت نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بأنوار القرآن الكريم اللهم اشرح صدورنا بالمعارف النبوية على صاحبها ألف صلاة وتحية يا الله د قرآن شریف د ختم تقریب دی او ملګرو درود شریف ویل دی د الله تعالی په فضل باندې څومره ویل دی خدای د هغې عدد او تعداد تا معلوم دی یا الله دغه تحفه د درود شریف او د قرآن شریف د تلاوت دا مونږه پیش کوو
د دوالو جهانو سردار مبارک، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، امام الحرمین، رسول الثقلین، جد الحسن والحسین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داغی مبارک په حضور کې دا تحفه موږ پیش کو پروردگار دې وته ورس. یا الله دا د عاجزۍ تحفه قبول کړي. یا الله دې ټول ملګرو ته د سنت او اتباع نصیب کړي، د درود شریف کثرت وته نصیب کړي، او د درود شریف په دې قافله کې چې کوم ملګري تر اوسه نه دي شامل، خدای هغه یې هم پکې شامل کړي. یا الله دا فیض درود شریف او د الله تعالی د ذکر د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسي. یا الله موږ عاجزان یو، خو ته په هر څه باندې قادر یې، تا دپاره هېڅ ګرانه نه ده. یا الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت د هر مسلمان په زړه کې واچي، او چې څومره محبت موجود دی خدای نور اضافه پکې وکړي. یا الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره کامل محبت او تابعداري د مونږ نصیب کړي. یا الله د دې ملګرو چې څه حوائج دي ته په هغې باندې عالم او په پوره کولو باندې هم قادر. یا الله د ټولو شرعي حاجتونه پوره کړي، مشکلات خدای آسان کړي. یا الله ټول د دارینو په سعادتونو باندې سرفراز او مالامال کړي. وروڼو د دعا دپاره بعضې ملګري د جمعې ورځې یا د میلاد شریف یا داسې موقع د هغې کوشش چې مونږ ته خامخا ووایي دعا راته وکړئ، نو چې ډېره زیاته ګڼئ او هر کس دپاره سړی لاسونه اوچتئ او د دعا چې کوم آداب دي د هغې مطابق دعا کوي، نو چې کوم وروستو انتظار کې کسان یې هغوی به بیا ډېر تنګېږي، ډېر وخت په هغې باندې لګي. نو اکثر دا ملګري تاسو ته وایي چې اجتماعي دعا شوې ده د جمع، او بار بار چې دی نو چې تاسو وایي دعا وکئ دعا وکئ، نو د دعا د هغه آدابو بیا مونږ خیال نشو ساتلی، ځکه چې دعا کې حمد ویل پکاري، ثنا ویل پکاري، عاجزي پکاري الله ته، او هغه ګڼه کې بیا هغسې ونه شي. نو دا اجتماعي دعا چې په دغې باندې اکتفا پکاري. او بل تاسو دې ته به هم زه خوشخبري ووایم ستاسو دپاره چې مونږ کله حرمینو شریفینو ته الله تعالی بوځي، مکې مکرمې ته لاړ شو، مدینې منورې ته لاړ شو، نو تاسو په دې باندې یقین وکئ چې هلته مونږ اکثر دا دعا کوو چې یا الله زمونږ د خانقاه سره چې د چا نسبت دی هغه خدای د دواړو جهانو په سعادتونو باندې سرفرازه کړي. یا دغه الفاظي یا دغه نه بدل الفاظي، خو چې د چا نسبت دی او څوک محبت سره دی ځای ته راځي او تر اوسه څوک راغلی دي یا په آینده کې څوک راځي، هغه ټول مونږ په هغه دعاګانو کې یادو. دلته چې کومه دعا کوو په هغې کې یادو. نو داسې زور لګول نه پکار چې صاحب خو عمرې ته روان او زه رانلم چې ما ورته ویلې وې ما له دعا وکړه، څوک وایي چې یاره دا خو رالم ما ورته وویې که چا ویلي هغې ته هم دعا کوو، چې چا نه ویلي هغې ته هم دعا کوو. مونږ وایو چې د خانقاه سره چې بس د چا محبت دی او تعلق دی هغه ټولو ته خدای خیرونه د دنیا او د آخرت ورکړي. نو بس خالص نیت سره راځئ چې په ښه نیت باندې څوک راغلي هغې دپاره مونږ ارزې دعاګانې کوو، الله تعالی دې قبول کړي. او تاسو مونږ ته دعاګانې کوئ، ځکه د یو مؤمن دعا د بل دپاره قبلیږي. نو تاسو هم دعا کوئ، مونږ د دعا محتاج یو، او دا زمونږ د والد صاحب محترم نور الله تعالی مرقده دا د هغې طریقه ده، چا به ورته دعا راته وکوي ای به تاسو مونږ ته دعا کوئ، مونږ به تاسو ته دعا کوو. چا به ورته وي تاسو دعا کړې وه نو خدای پاک راته زوی راکو، وی دا خو ډېرو کسانو دعا کړې وه، الله ته پته ده چې د چا په دعا باندې تا ته زوی خدای در کړی دی، ځان ته نسبت نه کولو چې ما دعا کړې وه، وی به ډېرو کسانو او طریقې هم دا وه. چا به ورته دعا وکئ ملګرو ته به یې دته دعا وکئ. هغه پیر صاحب نو زمونږ پیر صاحب چې رواجي پیر صاحب او بس هر څه چې دی نو ځان ته نه، دغه ځای کې دې برنډه کې ناست او مېلمه راغلی و، هغه مېلمه نه پېژندو چې دا پیر صاحب دی، والد صاحب ورته مخامخ ناست و، مېلمه ته یې باله خېښې و او مېلمه صاحب تکیه لګولې وه او مېلمه ته یې اوبه هم راوړې وې، ګیلاس او جګ هم پروت و، او مونږ هغه ځای کې لیمبان و هغې سره ولاړو چې داسې مو وکته دا خو بېادبه غوندې مېلمه راغلی دی چې صاحب ورته مخامخ ناست دی او د ډډه والې ده بالښت ته او خبرې ورسره کوي بې خیالۍ کې
چې زه رالم ورسره خوا کې ودرېدم نو هغه مېلمه ورته وایي چې جي ما پیر صاحب سره میله وکړه. نو والد صاحب ورته بیا خپل نوم واغشتو چې دې پیر صاحب پسې راغلی دی نو زما دا نوم دی. هغه مېلمه په نوم باندې نه پېژندو چې د دې پیر سباق د پیر صاحب څه نوم دی. نو هغه ته نوم واغشتو هغه بیا هم نه پېژندو. وی وخت ډیر تیر شو بس اوس ما پیر صاحب سره میله وکړه څوک ورپسې ولېږه چې راشي. نو بیا ورته والد صاحب وفرمایل وی ما ته خلک پیر صاحب وایي ما ته خلک پیر صاحب وایي. داسې پیر صاحب مونږ ته الله تعالی راکړی دی داسې مرشد مبارک الله تعالی مونږ ته راکړی دی. الله دې په دې لوی احسان باندې د شکر توفیق مونږ ته راکړي. او چې یو سړی وایي زه د پیر سباق صاحب خلیفه یم او دا هغه خاص شاګرد یم او دا هغه فیض یافته یم او لقبونه بیا په کمزور انجن نشي وړي غټ غټ القاب بیا ځان سره ولیکي. هلکه د پیر صاحب چې کوم طریقه او نظریه و هغه باندې ولې نه روانېږي. چا په بیټک کې تصویر لګولی مخامخ وایي دا د پیر صاحب تصویر دی. هلکه تا د پیر صاحب په خانقاه کې د پیر صاحب تصویر چېرته لیدلی دی چې ته د پیر صاحب تصویر په خپل بیټک کې لګې؟ که دا شی مونږ خوښولی نو دلته به یو تصویر د دریا باباجي صاحب راویزاند او یو به د انځري باباجي صاحب راویزانو. تاسو تر اوسه ولیده تصویرونه؟ نو چې هغه تصویر نه اویزاندولو نو مورید صاحب او خلیفه صاحب ته ولې تصویر رازوړاندې؟ نو د دغې خبرو نه اجتناب پکار دی. زمونږ پیر مبارک زمونږ مرشد مبارک او د الله احسان دی زمونږ پیر صاحب که زه ووایم چې زما استادم دی زما پلارم دی او زما پیرم دی. قرآن شریف به مې چې یادولو والد صاحب ته به مې اورولو چې کله به استاذ نو د قرات د تجوید بنیادی قواعد هغه ما ته خپل والد صاحب بیان کړي دي. د صرف او د نحو بنیادی قواعد هغه ما ته خپل والد صاحب بیان کړي دي. د مثنوي شریف درس هغه ما ته خپل والد صاحب را کړی دی. په طب کې هم راته د یو کتاب درس را کړی دی و چې دلته مریضان راځي چې په طب هم بیا تاسو پوهیږئ. نو زما او زمونږ مرشد مبارک هغه زمونږ پلارم دی زمونږ استادم دی او زمونږ مرشدم دی. نو چې یو سړی 2 کاله 3 کاله راغلی دی او هغه غلطې خبرې والد صاحب طرف ته منسوبوي نو مونږ هم بیا دا ویلی شو چې مونږ خو په کور کې پیدا شوي یو مونږ خو دغه خبرې نه دي لیدلي. دا تاسو اوس کومې خبرې پیر صاحب طرف ته منسوبوئ. ته وایې زه د 2 کالو مرید یم ته وایې زه د 10 کالو مرید یم الحمدلله ویلی شم چې زه زویم زه په کور کې پیدا شویم. هغه خلاف شریعت کارونه نه دي کړي. نو چې شریعت خلاف یو کار هغه نه کولو مونږ ته څه پکار دي چې د شریعت خلاف کارونه وکړو. نو الله تعالی د شریعت کامله تابعداري زمونږ نصیب کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. درود الشريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم.